شیر عباس ستانکزی وایي د 15,000 بندیانو له خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېدای شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مذاکراتي ټیم مشر شیر عباس ستانکزی وایي د 15,000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېدای شي او همالته د اوربند په اړه بحث کېدای شي. ستانکزي دغه څرګندونې له ډیلي ټایمز ورځپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې کړي. نوموړي ویلي د 15,000 بندیانو له خلاصون وړاندې نه بین الافغاني مذاکرات پیلېدای شي، نه د جګړې شدت کمېدای شي او نه هم اوربند ممکن دی. نوموړي زیاته کړې چې له امریکا سره په شوي تړون کې طالبان له امریکا سره اوربند ته ژمن دي او تر دې دمه یې ژمنتیا هم ښودلې، خو له کابل ادارې سره د اوربند په تړاو هلته څه نشته او د سرتاسري اوربند په هکله د بین الافغاني مذاکراتو په مهال بحث کېدای شي. ستانکزي د دې ترڅنګ له امریکا سره کړي توافق ته د طالبانو ژمنتیا ښودلې او امریکایان یې هم د هوکړې پلي کولو ته رابللي. موږ له امریکا سره کړي توافق ته په بشپړ ډول ژمن یو او تر خپله وسه هڅه کوو توافق مات نشي. موږ پوهیږو چې امریکا هم توافق ته د ژمن پاتې کېدلو او د هوکړې د ساتلو هڅه کوي، خو کابل اداره غواړي هوکړه سبوتاژ کړي او په دې توګه د خپلې واکمنۍ موده وغځوي. ستانکزی داسې مهال د 15,000 بندیانو له خلاصون وړاندې د بین الافغاني مذاکراتو شونتیا ردوي چې حکومت وایي د 1500 طالب بندیانو له خلاصون وروسته دي هغوی له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځنډ پکې نه راولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په بنسټ امریکایان باید 15,000 طالب زندانیان خلاص کړي او تر هغه وروسته طالبان بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، خو حکومت تر دې دمه 850 طالب بندیان خلاص کړي.